درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو نننی لوست چې دی نوکانو ته پاملرنه 14 لوست دی د کتاب او 32 مقسمه ده. په دې به بحث کوو، خبرې به ورباندې کوو، د نوکانو د اوږدېدو په توانونو به خبرې کوو، همداسې به د دې چې کوم مشکلات پیښیږي په هغې به خبرې کوو، او هغه څوک چې مثال اوږده نوکان پرېږدي هغې ته یو ډول پیغام په اړه به خبرې کوو چې یو ډول پیغام ورته ولېږدوو. هغه در چې بېله خوښه د خیر په خپل ځای به بحث کوو ورسره. خو مګم راځم لنډ باید پوښتنې وکړم چې تېر درس زموږ څه شي و؟ آفرین د تنباکو زیانونه وو، په هغو باندې وغږېدو. هغه څوک چې نشه یي توکي کاروي، نشه یي توکي استفاده کوي، له کومو ضررونو سره به مخ وي، له کومو تاوانونو سره به مخ وي. څوک چې نشه یي توکي کاروي د خلکو ترمنځ به څه ډول ورته په کومه سترګه کتل کېږي که نه. ګورئ نسوار یو عادي عمل موږ تاسو بولو که نه، یو عادي شی بولو په خپل ژوند کې. په کلي کور کې مثال اکثریت خلک یې کوي نسوار که نه، ډېری خلک نسوار اچوي. خو مګم د نسوارو د تاوان په اړه باندې موږ څومره خبرې وکړې. ګورئ چې څومره تاوان رسوي که نه. همداسې سګرېټ در واخله چې موږ تاسو ډېر عادي بولو، په خپل جیب کې کوتاه ښه په افتخار باندې تړاک ولګوه، وڅکوه که نه، د دې پوکه د دې خوا نه یې وڅکوه، د بلې خوا نه یې پوکه که نه. ښه افتخار یې بولو د ځان لپاره، ښه مثال عادي شی یې بولو. خو مګم د هغو هغه ستونزه باندې مو چې خبرې وکړم څومره ضرر لري. ګورئ وجود ته که نه، موږ تاسو وجود له کومو ستونزو سره مخامخ کوي، په دې به څومره خبرې وکړي. او تر څنګ ورسره ګورئ یو شی بل چې له یاده مو ونه وځي، هغه دا چې موږ تاسو د نسوارو او د نسوارو خو خیر دی، هغه نتیجه م راونه ایستله، ځکه کار م ورباندې ونه کړو. په د سګرېټو باندې چې کار وکړو چې موږ تاسو یو عادي شی بولو، 2,88,000 افغانۍ. ګورئ موږ تاسو په یو عمر کې څوک چې د ورځې یو کوتاه سګرېټ وڅکي او دا په خپل ژوند کې 40 کاله سګرېټ وڅکوي او هغه سګرېټ په 20 روپۍ باندې یو کوتاه واخلي، 2,88,000 افغانۍ ده ته نه سګرېټ څکولي وو که نه. همدغسې نور مشکلات خو پرېږده چې په ټولنه کې څومره ستونزې پېښوي، څومره مشکلات پېښوي، څومره ضررونه رسوي. صحیح ده. له هغې نه وروسته موږ تاسو نوی درس چې دی د نوکانو ته پاملرنه درس دی. نوکانو ته پاملرنه دغه د ګوتو سروکو چې دي دا نوکان دي. ګورئ د ما نوکان وینئ څومره واړه واړه دي، وینئ. موږ تاسو ټول باید خپل نوکان ته ډېره پاملرنه وکړو. ګورئ هغه څوک چې نوکان لوی لوی نوکان پرېږدي، زه نه پوهېږم چې دی په دوی کې څه افتخار بولي د ځان چې دوی دومره غټ نوکان پرېږدي. ګورئ زه تاسو ته ښیم، ګورئ دو نوکانو ته وګورئ څومره غټ دي. هغه څوک چې دومره لوی لوی نوکان پرېږدي او دی یا دا په خپل ژوند کې بیا مثال کار هم کوي، نو دوی به له څومره ستونزو سره مخ کېږي. د نوکانو لاندې به څومره خیری پټېږي، څومره میکروبونه به ځای په ځای کېږي. او تر څنګ به ورسره دغه نوکان که چیرې موږ تاسو کار کوو له څومره ستونزو سره به مخ وو. هغه دا چې مثال موږ تاسو د نوکان په هر شي کې بندېږي که نه، څومره به ورسره په تنګ وو. بل دو عکس وګورئ، هغه نوکان ګورئ بیخي داسې تک شنه شنه شوي دي، که څه هم اوږده دي. دی به ښه افتخار وایي چې مثال موږ ښه پاک ساتئ، خو مګر پاک نه دي. ګورئ دو نوکان لاندې څومره میکروبونه دي، ورته ګورئ وینئ عکسونه که نه، څومره میکروبونه دي په دې کې. دا میکروبونه چې کله موږ تاسو خواړه وخورو، نوکان چې د ګوتو په سرو کې دي که نه، نو موږ تاسو کله خواړه خورو لومړی هغه څه چې خوړو ته رسېږي او دا خواړه چې بیا خولې ته رسوي هغه ګوتې او نوکان دي که نه. په ګوتو کې تر ټولو مهم چې دي نوکان، ځکه دا د ګوتو په سر کې دي. د ګوتو په سر کې چې وي نو هغه به حتما هرومرو اول داخلېږي. نو ښه که په دې کې که په دې نوکانو کې میکروبونه وي، چټلۍ وي، خاورې وي، نور میکروبونه وي، نو کله چې موږ خواړه وخوړل، دا خواړه مو ته خولې ورسول، د خوړو لاندې وجود ته لاړل، کوز شول، نو دغه میکروبونه هم ورسره لاړل. دا میکروبونه چې کله لاړل موږ تاسو به یې ناروغه کړي وو، موږ تاسو به یې ناجوړه کړي وو. صحیح ده. موږ تاسو به یې له یوه داسې ناورین سره مخامخ کړي وو چې بیا به یې وروسته افسوس کوو، ځکه د ناروغي هغه څه ته چې موږ تاسو له ډېر څه نه خلاصوي. د روغ وجود چې د روغتیا چې ده دا خو لویه شتمني ده. ډېری خلک خو دا نه لري. ګورئ
هغه څوک د روغتیا په قدر ښه پوهېږي چې دوی کله ناروغ شي. بیا به دا سټایلونه په ګوره ډېری خلک زه چې ګورم په نوکانو باندې سټایل کوي. اوس په دو کې د نوکانو سټایل څه دی؟ سړی د نوکان خو هغه څه دي چې ته باید د ګوتو سرونه د ګوتو سرونه خو باید نور که نور څه کوي خوړو ته خو کوزوي که نه دا خوړو کې راخلي خوړو سره خو لګوي دا وجود ته خو بیا داخلېږي که نه نو دا چې وجود داخل شو نو موږ تاسو ناروغه کړو نو بیا هلته د ناروغۍ په چې باندې په ولا وي چې کاشکې نه وای ناروغ شوی که نه دا چې جوړ شم بیا به کله نوکان پرې نه ږدم نو زه به خپل نظافت ته ډېر پام کوم او پاکوالی چې دی د ایمان یوه برخه ده. ګورئ ځینې نوکان چې دي چې لوی یې پرېږدي بیا یې صحیح ساتنه ونه شي کړلی یا عادي کار ورسره وکړي بیا ماتېږي. کله چې مات شي زه اوس دلته ما سره یو عکس دی لکه زه خپل دا عکس چې ګورم زړه مې ورته بل رقم کېږي که نه وینئ دوی به خپله څومره مشکل کې مخ شوي وي. هغه څوک چې دومره غټ غټ نوکان پرېږدي او دا نوکان بیا ماتېږي مات شي ځکه دا نوکان خو د کار په مقابل کې مثال یعنی مقاومت نشي ښودلی ځکه دا خو ډېر نازک شی دی. کله چې عادي کار هم ورباندې کوو نو د نوکان به ماتېږي که نه. کله چې مثال عادي ویښتو کې لاس مثال کاش کې هم د نوکان به یو څه مشکل سره مخامخ کېږي که نور څه دلته یو څه مشکلات خو لږ خیره خو ورسره پاتې کېږي په ویښتو کې به بندېږي په کالیو کې به بندېږي یعنې لکه کله چې کار کوي ورځني کار کې ډېر عادي مثال اتاق جوړ کوي که نه دا بالخصوص ښځینه قشر اتاق جوړ کوي په جوړو کې به بندېږي که نه. ګورئ وایي چې څه بیخي که څوک وایي چې زه بیخي دا هغه ته نوکان خیره نه ورپرېږدم نوکان ته خو دا کوټه چې جوړ کوي دلته خو خیره ورځي که نه هغه ګرد خو ورځي دا ګرد چې ورغی نو دا خو بیا خپل هغه میکروبونه شول که نه. دا یعنې د لویو نوکانو پرېښول ښه نه دي که نه ځکه ګورئ خیرې ترې پټېږي لاندې او بیا مثال چې مات شي که نه چې کله مات شول نو بیا خو بیا بله ګډوډي یې جوړه کړه. ځینې کسان چې دي بیا لوی نوکان هم پرېښي وي او که لوی نوکان هم نه وي پرېښي نو بیا دغه خپل نوکان په غاښونو باندې پرې کوي. ګورئ دلته یو عکس ما تاسو ته راوړی دی دا عکس دی تاسو ورته ګورئ وینې دا نفر دی دا غاښ په خوله کې نیولی دی دغه نوکانې په غاښو کې نیولي دي د نوکان پرې کوي په خپلو غاښونو باندې. تاسو ورته وګورئ په دې نوکانو کې که په یوه نوک کې لږ میکروبونه وي په بل کې هم لږ وي په بل کې هم لږ وي په بل کې هم یا مثال بیخي لږ میکروبونه وي په ټولو کې دا که چېرې موږ تاسو په خوله کې ویو که دا میکروبونه راساً خپله خولې ته بوتل. ګورئ که نه دا ډېری کار چې کوي دا ماشومان کوي ډېری ماشومان خپل نوکان په خوله باندې پرې کوي چې کله هم باید په خوله باندې پرې نه شي نوکان. ګورئ ځکه له دې سره میکروبونه څنګه دي خولې ته داخلېږي او موږ تاسو وجود ته بیا ځي. سمه ده د نوکانو د پرې کولو لپاره هغه څه چې استفاده کېږي دغه شی دی. تاسو ورته وګورئ وینئ ناخونګین هم ورته وایي. اوس ډېری خلک پښتانه پښتو کې ورته نوکغوڅ هم وایي. صحیح ده دغه که نه دا هغه څه دي چې نوکان پرې کوي. نو ښه موږ تاسو چې د نوکانو په ارزښت باندې پوه شو چې نوکان څومره ارزښت لري او د هغو په ګټه باندې پوه شو چې مثال موږ تاسو باید نوکان خپله په څومره زر واخیستلی شي ښه دي په دې پوه شو بیا به کله هم غټ غټ نوکان پرې نه ږدو ځکه غټ نوکان خو ډېر ستونزې لري. موږ تاسو باید په اونۍ کې 2 ځلې او که 2 ځل نه وي 1 ځل خو هرومرو یعنې داسې باید نه شي چې موږ تاسو وایو چې ځه سړی یو هفته خو په تېره شوه بل هفته کې به واخلم دومره نه دي غټ شوي لږ غټ دي که نه یا مثال وایي چې ځه سبا به واخلم بل سبا به واخلم نه نوکان پرېږدو بیا یې پاکوال یا نظافت ته هم هېڅ فکر ونه کړو مراعات یې نه کړو نو موږ تاسو به څنګه کوو نو موږ تاسو به له خپل ډېر ناروغیو سره مخ شوي خپل وجود به مو په خپله تباه کړی وي. ګورئ خپله به مو خپل ځان ته مرض اخیستی وي پوه شوئ نو ښه دا ده چې موږ تاسو خپل نوکان په اونۍ کې 1 ځلې یا 2 ځلې واخلو. سمه ده او خپل نوکان کله هم غټوالي ته پرې نه ږدو. که چیرې هم د چا نوکان لږ هم غټ وي نو هغه باید وایخلي یعنې کټ یې کړي او که چیرې بیا اخلي نه ډېرې باید پاک وساتي. که چیرې موږ تاسو کلیوالي ژوند ته وګورو له ښاري ژوند نه کلیوالي ژوند باندې رڼا واچوو نو په کلیوالي ژوند کې
ډیری داسې کارونه دي چې هلته پوکې ډېر میکروبونه مثال خاورو کې لاس ویل کېږي که نه هلته اکثریت خلک په خپلو کورونو کې څاروي ساتي د هغو روزنه سرپرستي چې ده هغه چې کوي نو ډېر مشکلات به ډېر میکروبونه به وي هلته صحیح ده مثال همدغسې کورني مرغان چې ځینې کسان ساتي د هغو سرپرستي چې کوي روزنه یې کوي سم پالنه یې کوي نو حتما به تا په نوکانو کې تا په لاسونو باندې څنګه میکروبونه ټولېږي صحیح ده نو موږ تاسو بالخصوص کلیوالي ژوند کې نوکان باید ډېر زر واخلو هغه څوک چې کلي کې اوسېږي مثال دی میږ لري وزې لري غواګانې لري صحیح ده نو د هغو سرپرستي چې کوي د هغو ساتنه پالنه چې کوي هغو ته چې واښه ور اچوي هغو ته چې اوبه ورکوي هغو ته چې لکه هغوی چې پالې خو هر اړخیز خوا یې کې راځي که نه نو ته څه وایې چې دغه لاس دې کله په دو حیواناتو ولګېږي په دو خاوره ولګېږي په دغو ځایو باندې ولګېږي نو څه وایې چې د نوکان لاندې به لږ میکروبونه هم پاتې نه شي خو پاتې کېږي که نه ښه دا میکروبونه چې پاتې شول نو موږ تاسو باید څنګه وکړو موږ تاسو نوکان باید واخلو که دا میکروبونه پاتې شي موږ تاسو خواړه وخورو دا خواړه د میکروبونه د خوړو سره یو ځای زموږ وجود ته داخل شي نو موږ وجود کې به څومره مشکلات پیدا کړي وي څومره ستونزې به پیدا کړي وي خو بیخي ډېرې که نه موږ تاسو چې ناروغ شو بیا ډاکټر ته لاړ شو هغه یوه پنډه دوا راکړي یوه پنډه پیسې رانه واخلي نو بیا وروسته ونه وایي چې کاش نه وای ناجوړه شوی که دا ناجوړه شو نو بل ورته به زه بیخي داسې نه کوم همیشه به خپل روغتیا ته ډېر پام کوم بیا به دا خبرې کوو همداسې به نه وایو وایو آفرین بالکل به وایو نو ښه څه دي ضرور دا ده چې خپل نوکان باید پاک وساتو که نه له چټلیو څخه له میکروبونو څخه له نورو شیانو څخه باید پاک وساتو ځکه نوکان چې دي د ګوتو په سرونو کې دي د ګوتې هغه څه دي یا د ګوتو سرونه هغه څه دي چې کله چې خوړو ته داخلېږي اول ګوتې دي سمه ده نو کله چې ګوتې خوړو ته داخل شي او خواړه خولې ته او له خولې څخه وجود داخل شي نو میکروبونه به جفت ورسره یو ځای داخل شي سمه ده نو ګرانو زده کوونکو تاسو هم خپل نوکان په هفته کې یو اونۍ کې یو ځلې یا دوه ځلې حتما واخلئ پاکې وساتئ پاکې ومینځئ په خوله باندې مه اخلئ په ناخونګیر باندې واخلئ سمه ده آفرین درنو زده کوونکو نن همدومره بس و راتلونکي به له خیره نوکان ته پاملرنه درس وایو خو تاسو یو ځلې مخکې دی چې زه درته ووایم تاسو په خپله درس ووایئ سخت لغتونه معنا کوئ او بیا به له خیر سره یو ځای مخ ته ځو سمه ده تر بیا هم په خدای سپارم ښې چارې ښه وختونه